بسم الله الرحمن الرحیم د سونل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ بایست او د صحت په جامو کې بایست. قدرمنو لیدونکو د ډنډ ولسوالۍ ته راغلی یم د سبزیکار کلي ته چې په دې کلي کې ما وکتله ماشومان پر مځکه ناست دي، البته مدرسه نسته، دوی پر مځکه باندې درسونه وایي. استاد سره به خبرې وکړو، بیا هم زموږ سره مل پاتې سي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملا سردار محمد آغا دی، دارالخزان اوسېدونکی یم، خو اوس فی الحال زه د لې په کډه راغلی یم. نو دلته ما مین و ځای و زما ورونه دي، کور مې دا مې جوړ کړی دی په دې محله کې، شکر الحمدلله. خو یو 15 توري چې ما ویلي دي هغه د مسلمانانو ته زه رسوم. یو محافظ زوی دی، نو موږ دواړه دا غواړو چې د مسلمانانو ته رڼا ورسیږي. په دې محله کې نه مکتب شته نه مدرسه شته، دا ماشومان نه علم زده دي، نه امنت بالله زده دي، نه شپږ کلمې زده دي. موږ دا غواړو چې دا یو خط زده کړي، یو کلمې زده کړي، یو علم زده کړي. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ټول سره ورونه دي. موږ خو بل وس او طاقت و دغه نه لرو، پیسې نه لرو چې خلکو سره وکړو. د خپل علم د دې سره شریکو د الله د رضا لپاره. موږ دا غواړو چې څوک موږ سره مثال یو تخته او یو قلم او یو فرش او یو شی مشترک یا یو میز او یو ټیبل یا کتابچه قلم، دا که د چا په وسه کېږي هغه زموږ سره کومک وکړي د پاره د الله. اجمولي صاحب څومره وخت کېږي چې دغه ماشومان پر دغه شوی ډاګ مځکه ناست او ته دوی ته تدریس وایې؟ 6 میاشتې او دا اوس 9مه میاشت شروع ده چې زه مثال دغه کار ما په مخه اخیستی دی د پاره د الله. د دغه ماشومانو د والدینو څخه تاسې معاشونه اخلي او یا مفت؟ ان شاء الله که د الله رضا و د هیچا څه نه دی اخیست. چې زما یو ورور دی چې هغه دا موټر رانیسي و خرڅوي، هغه ماته د خپل ماشومانو مثال چې د کور زنانې دي د هغو د پاره وایي ته زما زنانو ته سبق وایه، زما کشنانو ته وایه د کلي محلې د چې راسي زه تاته یو شی درکوم. هغه نو دی ماته یا په زکات کې راکړي یا په چیش کې خو 2-3 زره روپۍ راکړي، مثال بل شی نه راکړي. اجمولي صاحب نظام چې زه هغې ناسم هر څوک چې راځي زه د هر چا بچانو ته وایم. اجمولي صاحب تاسو دغه د کلیوال ماشومانو ته د کوم درسونه ورته وایاست؟ زه اول د لمانځه شروع دوی ته کوم. مثال مؤمن به شان 6 کلمې ورښیم، مذهبونه ورښیم، خط ورښیم، قرآن عظیم شان، شعر صلات، پښتو کتابونه کوم شی دا داسې مسکینان پکې دي چې په دې کې دا پلار چې سپاره راوړه کتابچه راوړه، زما پلار په بټۍ کې کار کوي، هغه 10 روپۍ نه لري چې کتابچه پرانیسي، قلم پرانیسي، سپاره پرانیسي. موږ د خپل واسه پر یو کتابچه او قلم شي یا زما ورور راوړي واره کو یا موږ ورکو مثال. نو اجمولي صاحب تاسو داس ځای هم لري چې هغه مثلا باران وي د نن تاسو د خپل ماشومانو یا شاګردانو ته تدریس ورکړي؟ هغه وکي هغه موږ در مخه زما د ورونه 2 کوټې ولې نو هغه دی ورنګولې. بیا زما ورور ته ما ول چې ما ته غټه کوټه را جوړه کړي چې اوس ما لاس کازه کوټه دا جوړه کړې ده د پاره دغه کښنانو د خدمت لپاره و مې شروع دا بز ما خیر زه مثال وز سپنځیر یم څو عمر به ژوندم دا بز ما خیر دا کښنان شي زده. اجمولي صاحب تاسو ډیره سخت اړتیا و چشته ده باید تاسو سره د چش کومک وسی؟ زموږ اول اړتیا به دا ته ولاکه د بمبي مثال موږ وسلو چې اول پلا مسراکي وب موږ نه لور د بل چا د کور سره په دې کښنانو باندې زما د ورور کړه یا د بل امسایه کړه ولر شي یو ډبر راوړي. اول موږ وبوت ضرورت لرو مثال برمیته هو برمیته دوهم نو مثال چې دغه زموږ د یو سیم مثال خدمت وسی. اول موږ تختې قلم فرش ټیبل کتابچو کتابونه شعر صلات او قدري او قران شریف دغه ته ضرورت یو څه پښتو کتابونه مثال چې د ادبیات پکې دغه ته ضرورت. اجمولي صاحب د پښتو کتابونه د اول سمت د اول او د دوم سمت د شکر وز د شکناسته چې د سبحان نه وز د اوس په منځه ودرېد د شکنانو چې الف بیا ویل وز قران عظیم شان 15 سپاره وای د انجن الف بیا ویل وز نن 15 سپاره وای مثال شعر صلاتونه او قدري وای مثال د انجن په دې کې د شکناسته. ډیر زیاته مننه. د
د سونیل کندهار میډیا چینل ګرانو کتونکو د جمهوریت صاحب خبرې مو واورېدلې چې واقعا دوی د داسې یو غربت د حالات سره مخ دي چې د دوی شاګردان نه قلم لري نه کتابچه لري او نه هغه ریلونه چې موږ تاسې سپارې یا قرآن عظیم شان پکې ایږدو هغه نه لري نو تاسې د پاره د خدای د دغه مؤمنانو سره خدمت وکړئ جمهوریت صاحب زه د شاګردانو سره د دوه شاګردانو اوازونه به هم راواخلو چې دوی در کوم حده پورې زده کړې کړي دي مهرباني ستاسو نوم بیبي حلیمه بیبي حلیمه تاسو څونه زده کړې کړي دي قرآن عظیم شان قدري ششتولات تعلیم الاسلام ماشاءالله قاعده ماشاءالله ماشاءالله او د دې ترڅنګ دې د کلمه زده کړې هم کړي دي خط لیکلی سي څونه خط لیکلی سي مثلا زما نوم عبدالکافي دی لیکلی سي اوس به ته ماته څه شي ووایه راته بیا وایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الطب في جيدها حبل من مسد آفرین شابر شابر تو خو ماشاءالله ډیره لایق نجلۍ یې نو ښه ته چې دلته تدریس وایې ستاسې اړتیا وه چې شته ده ستاسې ضرورت وه چې شته دی ریل دی کتابچه ده قلمان تاسې به دغه شان ته اړتیا لرئ ښه نو دا شان تاسې د لې اوس نه لرئ کرتاسیه تاسې د لې نه لرئ اوه ډیره زیاته مننه بیا هم ښه راغلاست دوستانو دا دې رالمه بیا تر یو بلې کمکۍ نجلۍ پورې هغه به هم تاسو ته خپل ځان معرفي کړي مهرباني تاسو خپل نوم بلکیس بلکیس جان تاسو څونه زده کړې کړي دي د قرآن کریم ویلی دی شیر سوالات تعلیم اسلام قدري ملا نه ده ویلې قدري دې نه ده ویلې ولې قدري نسته نه لرې چې ویې لرې بیا وایه انشاءالله ښه د دې ترڅنګ دې خطونه دې هم کښلي چې خط دې زده دي که یا زده مې دی ښه زما نوم لیکلی سه خپل نوم لیکلی سه ښه نو اوس په ګرانو کتونکو ته ته څه شي ووایه دا آیات بوام یا دا او بیا وایه مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء النصر الله والفتح وأرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفروك إنه كان توابا ماشاءالله ماشاءالله نو څونه وخت کېږي چې ته په حاجي مولوي صاحب باندې زده کړې کوې کال بیا کېږي یو کال کېږي ښه قرآن شریف چې نه دی ختم کړی یا 12مه سپاره وه نو ته لږ چې ټمبله چې قرآن شریف چې نه دی ویلی ښه ستاسې د دې ډېر ضرورت به څه شته دی ریل و کتابچه و قلم و قدري و دا شان ته ستاسې ډېره اړتیا ده ښه نو دغه قدري و شیرسولات چې زه درته راوړم ته ډېره خوشحاله کېږې ښه بیا څه بکان وایه وه باتخاذكم العجل فكوه إلى بارئكم سألنا إليه ترجع ثم إليه ترجع والذي خلق لكم والذي خلق لكم والذي خلق
ثم إليه ترجعون.